په خیر راغلی لیدونکو په دې برخه کې هم موږ سره درې ګلالي ماشومان دي چې ما او نظري ته اختراع راوړی دی نو مخکې همداسې ماته مې یادونه وکړله چې موږ ته اختراع راوړی نو دا معلومه ده چې څه دي ته به ترنه د پوښتنه همدې وکړي له ډلې څخه مو ځینې رخصت کړل او ځینې نور نوي راغلل چې موږ ته اختراع راوړی. خوش آمدین، صبحتون بخیر. مایک بیگ خود زنده باشید، صبح شما بخیر. نامتون؟ زکی هاشمی. صنف چند هستی؟ صنف هفتم. آفرین. و مایک برای لارا جان ما بودین. چی نام داری؟ فرزاد. فرزاد صنف چند هستی؟ 3. چی آوردی با خود؟ دکلمه. دکلمه است. اونم خودم معرفی بکنم باز دکلمه میشنویم. سلام، من اسما هستم، صنف 3 دکلمه آوردیم. شما اردیتون یک جای دکلمه میکنیم. پس میشنویم. اید آمد و اید آمد وانبخت سعید آمد. برخیز و دهل میزن کان ماه پدید آمد. اید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردون. کان معتمد صدره از عرش پدید آمد. اید آمد ره جویان رقصان و غزل گویان. کان قیصر مهرویان زان قصر مجید آمد. غمهاش همه شادی بندش همه آزادی. یک دانه به دو دادی 100 باغ مزید آمد. برخیز و به میدان رو در حلقه رندان شو. رو جانب مهمان رو گز راه بعید آمد. رو جانب مهمان رو گز راه بعید آمد. عید آمد و عید آمد. واقعا ماشاءالله بسیار زیبا بود. فکایده نامتان چی گفتین؟ زکیه. زکیه هاشمی برای ما چی داره؟ فکایده بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یک پسر بچه در مکتب 20 دقیقه ناوقت میره، معلمش از اون میپرسه میگه چرا ناوقت کردی؟ میگه پدر مادرم جنگ کرده بود. باز معلم میگه جنگ پدر مادر در تو چی ربط داره؟ پسر میگه که اونا وقتی جنگ میکردن یک لینگ بوت من یکش گرفتن و لینگ دیگهش هم دیگریش و تا وقت جنگش خلاص نشد من دیگه بوت نداشتم که بشم به مکتب بیام، از این خاطر ناوقت شد. آخر پایلیش هم نتونست که آمدن دیگه. ډېر جالب وه او د ماشومانو په خولې باندې او په شونډو باندې دغسې ټوکې د خاص خوند لري. اوس هم یوه ویډیو همکاران چمتو کړې مجبور یو چې لاړ شو هغه وګورو او بیا میلمانه لرو ځکه میلمانه زیات دي نو لږ لږ به میلمنو ته وخت ولې نه از شما بسیار زیاد سپاس. تشکر. خیلی ببینید. له تاسو هم ډېره زیاته مننه.